د حکومت رسنیو مرکز کې د لاسته راوړنو پروګرام د چهارشنبې په ورځ د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی ویل تیر کال په ټول هیواد کې پر څه باندې 612,000 کونډو یتیمانو او معلولینو څه باندې 15 میلیارډه نغدي افغانۍ ویشلې دي. تیر کال اسد د 1402 هجري شمسي د اسد تر 1403 هجري شمسي تر اسد پورې هم 15 میلیارډه 3 میلیونه څه باندې 80,000 روپۍ افغانۍ تقسیم کړي دي. حقانی ویل تر دې دمه یې 653,000 یتیمان کونډې او معلولین په نښه کړي چې له دې ډلې 244,000 یې په مرکز او ولایتونو کې سیستم ته داخل کړي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال همداراز ویل همدې موده کې شاوخوا 90,000 کونډې یتیمان او معلولینو ته خیریه مؤسسو له لارې خوراکي او غیر خوراکي مرستې هم ویشلې دي. عبدالحکیم حقانی دا هم ویل د تیر حکومت د وژل شویو سرتیرو کونډې او یتیمان اوس د نظام کونډې یتیمان او معلولین دي او له توپیري چلند پرته یې څه باندې 160,000 ته میاشتنی معاش ورکوي. د یاد وزارت د دفتر رئیس قاری شاه محمد دوست ویل په تیر کال کې 160,000 معلولینو او یتیمانو ته مسلکي زده کړې ورکړي او په پام کې لري چې راتلونکي کې د بېوزله کونډو یتیمانو لپاره ځانګړی ښارګوټی جوړ کړي. په مرکز او ولایاتو کې کونډو یتیمانو او معلولینو ته په مناسب ځای د امکان په صورت کې ښارګوټي جوړول. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د خپلو یو کلونو لاسته راوړنو په پروګرام کې ویل همدې موده کې د خیریه بنسټونو له لوري پر شاوخوا 90,000 کسانو خوراکي او نورې اړینې مرستې هم ویشلې دي.